عبدالرشید دوستم د اسلامی امارت خلاف تازه اعلان وکړ دا چې نوموړي تازه څه ویلي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. عبدالرشید دوستم وایي کو طالبانو سره د نړۍ یو ګاونډیو هیوادونو ګزاره ونه شوه پر ضد یې ګام اخلو. دا نوموړي مطلب دا دی چې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ به د طالبانو خلاف خوځښتونه پیل کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفتونو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي هغه مهال به له مقاومت شورا د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. دوستم پرون پنجشنبه د افغانستان د ژغورنې د شورا په انلاین غونډه کې وویل چې طالبان له زوره پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. دا په عین حال کې ویل چې خلک له طالبانو څخه په تنګ شوي دي او یوه مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې شورا مشرانو چې له هېواده بهر ووځي د جمهوري نظام د فرضیدو دوهم کال په مناسبت په انلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړل. خو بله خوا خلک د ازمایلو شوي لنډغورو او ټلوالې څخه د ملاتړ څخه پر شا شوي دي او له هغوی څخه زیاته کرکه لري. تاسو د دغه شړل شویو لنډغورو او تښتېدلو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې امر سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. بلخوا د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې ایون د ارزښت د لوړېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر پر وړاندې د چین د ایون ارزښت نږدې 2.4 لوړېدلی دی او د کال له پیله تر دې دمه 6 سلنه ټیټ شوی دی. پنجشنبه سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 2.3 تبادله شو. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د ایون د ارزښت د لا کمېدو مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلي چې ایون پرې رانیسي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدا مخه ونیسي. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل دا دی چې دغه هیواد د اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوي دي.